نوی معین ولې خلکو څخه د دعا غوښتنه کوي او ولې خلک دته د ورتګ څخه منع کړي دي؟ مطلب را سره تر پای وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د کورنۍ چارو وزارت نوی معین ډالۍ مه راوړي، دعا وکړئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین چې تازه ګمارل شوی نن له خپلو دوستانو او همکارانو غوښتي چې ورته د تحفو له ورکولو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوې، عبدالصبور قانع همداشان ویلي چې د دوستانو له نیکو احساساتو او مخلصانه مبارکي نه مننه کوي او د هغوی نه غواړي چې د مبارکي لپاره دې ورته دفتر ته نه ورځي. اعلامیه کې ښاغلي قانع هغه خبره راخیستې چې د دوستانو او همکارانو ته یې کړې ده د مبارکي ویلو او ډالۍ او نور راوړلو څخه ډډه وکړي او هیلهمن یم چې د ډالیو پر ځای په وظیفه کې د بریالیتوب دعا راته وکړي. ښاغلي قانع د خوشحال صدت پر ځای د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لوړپوړی معین ټاکل شوی. د دې مقام نه د ښاغلي سعادت تبدیلي د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو ترمنځ مختلف غبرګونونه درلود. یو شمېر په دې اړ چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني پر تصمیم انتقاد کړی دی، خو ښاغلی سعادت بیا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس دغه تصمیم ته درناوی لرم. ډېره مننه چې ویډیو را سره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله